अस्सलाम वालेकुम زماګرانی مینوالو ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ملګرو چې څنګه تاسو په تمنیل باندې دا تصویر صحیح کو په سیټ باندې تاسو دا تصویر صحیح کو نو دا یو عاشق دی چې دی نو مینه کول غواړي نو مینه څه داسې انداز باندې کول غواړي او د مینې د لاسه ده چې دی نو بورکم واچوله نو ملګرو تاسو دا ویډیو پوره واچ کړئ هغې نه پس بیا تاسو ماته کمنټس کې خپل رای راکولی شئ آیا چې دی نو ویډیو ستاسو څنګه ولګېده او خوښه شوه که نه ده خوښه شوې نو کمنټس کې تاسو به خپل رای ضرور به ماله راکوئ نو ملګرو خبره داسې ده ده چې دی نو عشق کړی دی او عشق د لاسه دی چې دی نو ډېر زیات مجبور شو ده چې دی نو بورکه واچوله چې بورکه یې واچوله نو په لاره باندې روانو خلکو څه ټایم صحیح کوي یار دا خو مونږ ته چې دی نو جینۍ نه ښکاري جینۍ خو داسې نه ګرځي خو دا خو مونږ ته هلک ښکاري نو بس چې دی نو چا ورته ویل صبر وکړه یار ګورو نو بس یو چا ونیولو ورته یې چېرته ځې څنګه حساب دی اواز نه وی چې وایي اواز خو مونږ ته مردانه ښکاري او دا چې دی نو زنانه ده وایي صبر وکړه بس چې دی نو بورخۍ ته نه راکوز کړه نو ګوري چې دا خو پکې کلکلا خان راووتو نو کلکلا خان نه یې تپوس کړه هلکه ته څه کوې وایي یار زه عشق کومه نو نن سبا چې دی نو عشق داسې طریقې باندې هم کېږي نو دا چې دی نو یو ډېر غټ عاشق دی عشق کوي نو عشق کې چې دی نو انسان څه نه څه شروع کړي بس دم چې دی نو اوس بورکۍ واچوله او داسې انداز کې روان دی عشقونه کوي لګیا دی اوس پته نشته عشق چا سره کوي او چا سره نه کوي نو څه ټایم ونیولی شو نو خلکو ورته یې ظالمه کور دې روان شه د سړو کار کوه چې در سره خوند کوي ویله بیله تا دا چیزونه اچولي دي ښه بې عزته کو ښه چې دی نو ووالو نو بس هغې نه بس بیا یې خلکو پرېښودو وایي یار پرېږده غریب سړی دی هسې به چې دی نو څه نور کار روزګار کوه هلکه دې شیزونو نه باز راشه نو بس بیا چې دی نو پرېښودو نو داسې کسان هم چې دی نو زموږ په معاشرې کې پاتې کېږي د جینکو په جامو کې لباس کې ګرځي نو الله پاک دې داسې خلکو له هدایت ورکړي سړی سړی وي چې څه مرضي وکړي سړی خو سړی وي او بس چې دی نو ده چې دی نو چې کوم کار یې شروع کړی دی نو بس ولې چې ډېر زیات مینه محبت کې چې کم کس چې یو حده پورې لاړ شي نو بس بیا منټل شي ماغزی کار نه کوي نو دونه زیات هم عاشقي نه ده کول پکار چې انسان چې دی نو منټل شي پاگل شي نو دونه زیات عاشقي هم خوند نه کوي نو الله پاک دې دا چې کم عاشقان دي نو دی ته الله پاک د نیکۍ هدایت ورکړي او داسې عاشقي چې دی نو خوند نه کوي او داسې عاشقانو دپاره بیا چې دی نو عمده ډنډې وي او سپېړې وي نو ملګرو زه په ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي وي یا زما خبرې په چا باندې بدې لګېدلې وي زه هغې نه بخښنه غواړم دا صرف جسټ فار انټرټینمنټ وه او نور څه زما د چا ذات باندې چې دی نو خبره کول نه وه او نه زه د چا ذات باندې چې دی نو خبرې کوم یا د چا ذات ټارګټ کوم نو ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کوئ یا خپل دوستانو سره شیر کوئ او انشاءالله ملګرو ډېر زر یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام